وای یاره سنګمه لت ولې راکه ولې مې وایه دا څونه پولیس چې را روان کړي دي ولې مې وایه دا بابا ډېر طاقت لري ګوره زه به بېرته هر څه سم کړم هر څه کومندانه درته مې ویل هر څه سموم بېرته وظیفې در کوم ته بېرته کومندان څه سنګمه بېرته راسه دیا تم راسه ای سپینې انګیا والا تاسو ټوله بېرته راسئ بېرته پر خپله وظیفه سئ اغوسه اغوسه اعلان مې کوي څه ولې مې کشوئ اعلان مې کوي تاسو نه یاست خبر زه څوک یم ستا خو په سنګمه تا د یوه عزتداره سیاستمدار و مخ ته قانون په خپل لاس کې اخیستی دی قانون دې مات کړی دی قانون ټوله به ما بسته ولاړ سئ ټوله به بندیان سئ ټوله په قانون دې در اوسه سر نه خلاصېږي موږ تاسو دواړه د ویشتلو دپاره راغلي یو او ویشتلو ته څه ضرورت دی سنګمه وروره زه د ځان څخه شاهد جوړوم او د بابا په اړه هر څه درته وایم ارئ دا څه وایه وړونو د دغه بابا سره په میلیونو تورې پیسې سته د ډېرو نجونو ته بېعزتي وراغلې ده په خپل دربار کې یې مړې ښخ کړي دي او وړونو هغه مهیش هم د وژلی دی ارئ دا څه وایه او ته خو هم زما سره په هر کار کې ملګري وې که غیر قانوني کارونه وه که مړې وه د دا ټولو پیسې چا راکولې تا راکولې ښه نو هغه الطاف چا مړ کړي دا مړ کړي او پر استاد چې حمله وکړه هغه څوک وه ته وویې مظاهرې چا وکړې تا ښه د استاد په رقم داسې ښه سړی دا ووژي سنګم صاحب دا ووژي یا سنګمه داسې مه کوه دا هېواد ستا په رقم کومندان ته ضرورت نو لري څه وکړمه بویه زم بندیان یې کړم تر څو بیا د ما بس څخه راوځي دوی مې بندیان کړي وه نو څه وسوله شر او فساد زموږ په ملک کې د جرم د مخنیوي دپاره یو قانون نه جوړېږي خو د مجرمینو د تیښت دپاره بیا لس لارې جوړېږي زموږ دا بې ځایه یقین د 2 روپو د بدمای څخه یو غټ بابا جوړوي او بې دا وامه د یو غله څخه یو سیاستوال دوی خو باید ووژل بس سنګمه چې دوی ووایي نو څه پیدا به وکړي که د دی مړ کړي 15 کاله بعده به د ده مجسمه جوړه کړي عبادت پرې کوي او دغه که دی مړ سو نو خلک به وایي چې شهید سو او ګوند بې نور هم طاقت ورسي سنګمه بدلون راځي او شروع موږ په کوو زموږ سره یې ثبوت شته د دې صحرا عامو خلکو ولیدل دې ته به حتما سزا ورکول کیږي دوی د رسنۍ په زور نه دي خبر